अस्सलामुअलैकुम ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په موضوع کې به وئ. عزتمندو نوی ویډیو کې درته هرکلی وئ. عزتمندو ډیره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې. د نوښار نظامپور سره تعلق لرونکی یو ښایسته د 25 کالو ځوان چې د پاکستان تحریک انصاف والا ډیر ګرم کارکون بیګا په نظامپور بازار کې چا ډیر په بېدردۍ سره قتل کړو. دا یې ولې قتل او د قاتلان څوک دي؟ مرګرو مکمل معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. زمونږ سره اوسئ چې د مکمل معلومات نه خبر شئ. ویډیو کتون مخکې که تاسو زمونږ په د روشنی کلیک چینل کې نوی وئ نو زمونږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. زمونږ کومه نوی ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زر دررسي او د دې سره د ټالۍ نشانه مو وي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرې. مرګرو ډیره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. د نوښار نظامپور سره تعلق لرونکي یو ښایسته د 25 کالو ځوان چې په نظامپور بازار کې چا ډیر په بېدردۍ سره قتل کړو. آیا د مور او د پلار دې باره کې دا ظاهره کړې دي چې دا چې چا قتل کړو د دې سره زمونږ په ځمکې باندې لانجه وه. دې په وجه باندې دوی موږ سره فیصله نه کوله او دوی زمونږ سره دومره ظلم وکړو چې موږ ته د ځوان او د ګل په شان دی زمونږ ښایسته ځوان قتل کړو. نو آیا حکومت ته او پولیس ته پکار دی چې د دې ته د سخت نه سخت سزا ورکړي ځکه چې موږ پهله هم په دې باندې راپورټ کړی و چې آیا موږ تاسو سره فیصلې ته تیار خو دوی زموږ سره فیصله نه منله او اوس یې موږ ته د ګل په شان ښایسته ځوان او زموږ بچی قتل کړو. نو آیا دا دومره ظلم او زیاتې زموږ سره ولې کیږي؟ او پلار غریبي په چغو جړل چې زما خو د یو د کار زوی و چې هغه هم رانه دا ظالمانو راته قتل کړل. آیا زه به اوس څه کوم؟ مرګرو د هغه د هلک د پلار خبرې وي چې تاسو په دې ویډیو کې واورېدي. امید لرم چې تاسو به زموږ ویډیو ضرور خوښ شوي. نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره مننه، شکریه.